mistake error fault تقریبا د دروانو یو مطلب د غلطي خو په دې کې ډیفرنس دی نو راځئ نن په دې یو ویډیو کې په دې یو لیکچر کې یاد کړئ ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ ډیفرنس ورډز په باره کې یو سیریز شروع کړی دی یعنی موږ مختلف قسمه ورډز د کوم په منځ کې چې موږ ډیفرنس تاسو ته ظاهره او پیغام باندې تاسو پوهه کوو او دا زیاتره د ډیلی لایف کې استعمالیږي دا کم اگزامپل دا کم ورډز چې موږ تاسو ته راوړو دا کم ډیفرنس چې تاسو ته ښایو دا هغه د ټول نه اهم الفاظ او جملې دي کم چې په زیاتره لایف په ژوند کې استعمالیږي په ډیلی روټین په روزمره زندګۍ کې استعمالیږي څنګه چې تاسو ته پته ده تقریبا د دې نه مخکې موږ دوه درې ویډیوګانې د مختلف قسم الفاظو د کمپیریزن په باره کې اپلوډ کړي دي که تاسو هغه کلاسز نه وي کتي نو ما تاسو ته په ډسکرپشن کې دغه لینکونه درکړي تاسو په باندې کلیک کوئ وګورئ نو نن به موږ د میسټیک ایرر او د فالټ په باره کې زده کړه کوو تقریبا د دروانو مطلب دی غلطي خو د دې نه مراد څه دی او دا په کوم ځای کې استعمالیږي او د دې نه مراد کومې غلطۍ نه دي نو راځئ زده کوئ نو د ټول نه مخکې میسټیک څه ته وایي نو د میسټیک مطلب دی غلطي یعنی د میسټیک مطلب سره د میسټیک مطلب د غلطي دا خورچه ته ورځي دا غټ او وړوکي دواړو ته ورځي که تعلیم یافته هغه ته خو ورځي خو چې بې تعلیم یافته انفوډ هغه ته هم نن سبا میسټیک دا لفظ د دې معنی ورځي چې د دې مطلب څه دی او د دې مقصد څه دی خو زیاتره تعلیم یافته کسان داسې دي کوم چې د دې په ډیفرنس باندې هم نه پوهیږي د میسټیک ایرر د فالټ نو زما امید دی چې داسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته به هیچا هم نه وي راوړي ځکه چې په دې باندې موږ ډیر ریسرچ کوو ډیره خواري کوو ډیر محنت پې کوو که تاسو په یوټیوب باندې وګورئ که تاسو په یوټیوب باندې سرچ کوئ د دې په ورډز باره کې یا په نورو چې زموږ په یوټیوب باندې کوم ویډیوګانې دي نو د هغه په باره کې به تاسو ته ویډیوګانې ډېرې کمې کوزې راځي ځکه چې دا قسمه ویډیوګانې دا قسمه لیکچر په دې باندې دومره خواري تاله څوک نه کوي چې تاسو ته داسې ویډیوګانې اپلوډ کوي نو په دې باندې موږ ډېره خواري ډېر محنت کوو نو پلیز موږ سپورټ کوئ ستاسو سپورټ دا دی چې موږ ته یو ښکلی شان کمنټ پرېږدئ او که زموږ چینل باندې نوي یو چینل ورسره سبسکرایب کړئ او زموږ دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ او خپله رای زموږ سره هم په کمنټ سیکشن کې شیر کړئ نو راځئ اوس راځو خپل اصل ټاپک ته میسټیک مطلب دی غلطي خو د میسټیک نه مراد کومه غلطي ده یعنی په دې کلاس کې به زه تاسو ته داسې په اسانو پښتو کې دا کلاس ټیچ کوم په کوم کې چې تاسو نه بور کېږئ په دې کې به انفوډ او ایجوکیټډ دواړه زده کړی کوي یعنی دواړه به د زده کولی شي په دې لیکچر باندې به پوهیږي نو دا سمپل او ساده خبره ده چې زموږ سره د غلطۍ دوه قسمونه یعنی زموږ سره دوه قسمه غلطي ده که په پښتو کې موږ وګورو یا په انګلیش کې نو زموږ سره دوه قسمه غلطۍ نه دي نو کومه غلطۍ نه دي دوه قسمه غلطۍ دا دي یوه هغه غلطي ده کومه چې موږ قصدن وکړو یعنی هغه غلطي موږ د خپله وکړو نو دغه یوه قسمه غلطي ده او دویمه هغه قسمه غلطي ده کومه چې زموږ نه په تیروتنه سره وشي یعنی کومه چې زموږ نه په غلطۍ سره وشي په هیره سره وشي دویم دغه قسمه غلطي ده نو میسټیک دا کوم قسم غلطۍ ته وایي او د دې مقصد څه دی مطلب څه دی او دا چېرته استعمالیږي میسټیک چې کوم معنا او کوم مینینګ دی د دې مطلب دی غلطي خو د میسټیک نه مراد هغه غلطي ده کله چې زموږ نه په هیره سره وشي یعنی د میسټیک نه مراد کله چې د یو انسان نه غلطي وشي دا خبره په ذهن کې کېنوئ چې هغه غلطي کومه چې د انسان نه وشي خو په هیره سره وشي یعنی ستا نه غلطي وشوه یا ستا د ملګري نه غلطي وشوه یا د یو بل کس نه غلطي وشوه په هیره سره د یو کار وران شو یو میسټیک دی وشو یوه غلطي دی وشوه نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې میسټیک وایي او دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې میسټیک استعمالیږي نو میسټیک اول چې کله د یو انسان نه غلطي وشي په تیروتنه سره په غلطۍ سره نو دغه ته بیا موږ میسټیک استعمالو میسټیک دا زموږ څخه غلطي ده کومه چې د یو انسان نه په غلطۍ سره وشي په هیره سره وشي یعنی هغه نه غواړي چې زما نه غلطي وشي خو د هغه نه په تیروتنه سره په هیره سره وشي نو دغه ته لپاره په انګلیش لینګویج کې میسټیک استعمالیږي او دا قسمه غلطۍ ده میسټیک وایي لکه فار ایگزامپل he are going اوس به تاسو وایئ چې سرجي تا دلته د هی سره آر ول استعمال کو هو ځکه دا آر چې کوم موږ استعمال کو نو د دې سره دلته استعمالیږي په اصل کې ایز
he is going. نو دلته ار موږ استعمال کو، دا ار چې کوم موږ استعمال کو نو دا یو قسمه مسټیک دی. دا موږ ستاسو د پوهې د لپاره استعمال کو، نو دا یو مسټیک زموږ نه وشو. لکه تاسو ته یو اگزامپل درکوم. نو دلته موږ له فکر سي، دلته موږ له فکر اس دی او دلته زموږ نه ولګید، موږ ولګاو ار. نو دا څه شو؟ دې ته مسټیک وایي، دا زموږ نه غلطي وشوه. نو دا چې موږ کریکټ کوو نو دلته موږ اس ولګوو. he is going. نو د دې مطلب دا دی چې هغه روان دی. یعنی موږ دا غلطي قصدن نه ده کړې، بلکې دا زموږ نه په هیره سره وشوه، زموږ سوچ نه و، زموږ فکر نه و، نو دا غلطي زموږ نه وشوه. دویم ایرر. ایرر مطلب څه دی؟ د ایرر هم مطلب دی غلطي، خو ایرر دا کوم قسمه غلطي ده؟ نو ایرر دا هغه غلطي ده کومه چې د یو ماشین نه وشي. ایرر دا هغه قسمه غلطۍ نه دي کوم چې د یو ماشین نه وشي. مخکې چې موږ وویل مسټیک د هغه غلطي ده کوم چې د یو انسان نه وشي. ایرر د هغه قسمه غلطي ده کوم چې د یو ماشین نه وشي. لکه فار ایگزامپل this machine making too much error. یعنی دا کوم ماشین چې دا ډېرې غلطۍ نه کوي. لکه فار ایگزامپل یو ماشین د هغه صحیح کار نه کوي، هغه نه غلطۍ نه کیږي، نو دغه لپاره به موږ ایرر استعمالولی شو. یعنی کله چې د یو ماشین نه غلطۍ نه کیږي نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې ایرر استعمالیږي. دویم دا په یاد ساتئ چې ایرر دا موږ د انسانانو د غلطۍ لپاره هم استعمالولی شو. او په کوم کیس کې؟ په هغه کیس کې کله چې موږ د حساب کتاب کو. یعنی حساب کتاب چې کوم کیس ته کله چې موږ د یو چیز حساب کتاب کو، کله چې موږ حساب کتاب کو په دغه حساب کتاب کې چې زموږ نه کومه غلطي وشي نو دغه لپاره د هم ایرر استعمالیږي. یعنی کومه غلطي چې په انسان نه په حساب کتاب کې وشي دغه لپاره هم ایرر استعمالیږي. لکه فار ایگزامپل ته یو دکاندار ته یو حساب کتاب کې د خپل د دکان چې کوم مال ستاسو کوم پراډکټس پراته دي، نو ته چې حساب کتابو کې ستانه یو چیز پکې مس شو او تا حساب کتاب وکړو، نو ته دا پته ولګېده چې زما چې مخکې کوم حساب کړی او اوس مې چې کوم وکړو په دې دواړو کې فرق دی، ځکه چې مخکې مې کوم کړی هغه بدل و او اوس مې چې کوم وکړو دا بدل دی. نو په دې کې ستانه لکه فار ایگزامپل یو چیز مس شو، نو ستانه یو قسمه غلطي وشوه، نو په دې حساب کتاب کې چې ستانه کومه غلطي وشوه نو هغه ته په انګلیش لینګویج کې ایرر وایي. یعنی دغه لپاره ایرر استعمالیږي. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، په اخره کې درته زه کمپیریزن د درې واړو در کوم، نو ستاسو به ډېر ښه یاد شي. فالټ. د فالټ مطلب څه دی؟ د فالټ هم مطلب دی غلطي. د فالټ دا کومه غلطي ده؟ نو په یاد ساتئ فالټ دا زموږ سره هغه غلطي ده کله چې زموږ د یو غلطي په قصدن سره وکړو. فالټ دا زموږ سره هغه غلطي ده کومه چې موږ په قصدن سره وکړو، نو دغه غلطۍ د په انګلیش لینګویج کې فالټ وایي او دغه لپاره فالټ استعمالیږي. یعنی فالټ دا هغه غلطي ده کوم چې موږ جانبوج کر وکړو، یعنی کومه چې موږ قصدن وکړو، زموږ اراده وي د غلطي وکړو، نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې فالټ استعمالیږي. او دویم د فالټ چې کوم یوزز دی، فالټ دا موږ کله چې په یو چا باندې یو کس باندې یو کس الزام ولګوي دغه لپاره هم فالټ استعمالیږي. یعنی د یو کس غلطي نه وي، د یو کس ګناه نه وي او ته په هغه باندې الزام ولګوې، نو دغه لپاره هم فالټ استعمالیږي. لکه فار ایگزامپل It's not my fault. It's not my fault. د دې سنټنس مطلب دا دی چې دا زما غلطي نه ده. It's not my fault. یعنی ته چې دا کوم الزام په ما لګې نو دا زما غلطي نه ده، زما د وجې نه دی. It's not my fault. دا زما غلطي نه ده. It's your fault. دا ستا غلطي، یعنی دا کار د خپله کړی، ما نه دی کړی، دا ستا غلطي ده. نو چې کله موږ په یو کس باندې بې ګناه الزام ولګوو، دغه کس یو کار کړی نه وي، نو دغه لپاره هم فالټ استعمالیږي. یعنی په لنډ الفاظو کې فالټ دا د یو الزام دپاره هم استعمالیږي. لکه ته یو کس ته ویلی شي It's your fault. یعنی د دې مطلب دا چې دا غلطي تا کړې ده، هو بالکل تا کړې ده، په دې باندې ته زور راوړې، نو د هغه لپاره هم فالټ استعمالیږي. نو راځئ اوس د دې کمپیریزن کوو او د دې سمري ته ګورو. مخکې چې موږ ویل د ټول نه مخکې د مسټیک، د ایرر او د فالټ د درې واړو یو مطلب د غلطي. د مسټیک نه کومه غلطي مراد ده؟ د ایرر نه او د فالټ نه. نو د مسټیک نه مراد کومه غلطي ده؟ نو څنګه چې موږ ویل چې غلطۍ زموږ سره په دوه قسمه وي. یوه هغه غلطي کومه چې موږ قصدن وکړو، بل هغه غلطي کومه چې زموږ نه په هیره سره وشي. مسټیک د هغه قسمه غلطي ده کله چې د یو انسان نه په هیره سره وشي، نو دغه ته بیا په انګلیش لینګویج کې موږ مسټیک وو. یعنی د یو انسان د ذهن د کموالي د وجې نه یوه غلطي وشوه، نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې مسټیک وایي. دویم ایرر.
د ایرر نه مراد هغه غلطي ده کوم چې یو ماشین وکړي. یو ماشین نه چې د یو ډیوایس نه چې کومه غلطي وشي نو دغه لپاره هم ایرر استعمالیږي. دغه ته په انګلیش لنګویج کې ایرر وایي. او دویم چې کوم موږ ویل چې ایرر دا د انسانانو یعنې د انسان د غلطۍ لپاره هم استعمالیږي. خو په کوم کیسز کې په کوم سچویشن کې کله چې موږ یو حساب کتاب کو د یو چیز حساب کو او دغه کې موږ کنفیوز شو لږ ګډوډ شو کې نو دغه لپاره هم ایرر استعمالیږي. او دریم فالټ د فالټ نه مراد کوم غلطي ده. فالټ نه مراد هغه غلطي ده کوم چې زموږ نه په قصدن وکړو. فالټ د فالټ نه مراد هغه غلطي ده کوم چې موږ په قصدن وکړو. او دویم فالټ د فالټ موږ د الزام لپاره هم استعمالوي یعنی کله چې موږ په یو چا باندې الزام ولګو هغه یو کار نه کړی دغه لپاره هم فالټ استعمالیږي. نو زما امید دی چې نن به په دې شارټ ویډیو کې ستاسو ډیر ارڅ زده کړي وي. نو موږ دغه شانتي روزانه دغه شانتي ویډیوګانې اپلوډ کوو نو تاسو دغه قسمه ویډیوګانې ګورئ او د دې نه فایده کوئ. نو موږ چې په دې ویډیوګانو باندې کوم محنت کوو کوم خواري کوو ستاسو دپاره یې راوړو تاسو ته دا قسمه معلومات شیر کوو نو تاسو پلیز مهرباني وکړئ موږ سپورټ کوئ. یعنی کم کسان چې د ویډیوګانې اکثر کسان ګوري خو دغه نه کامنټ کوي موږ ته نه دا ویډیو لایک کوي. نو پلیز مهرباني وکړئ موږ سره خپله رای هم شیر کوئ او یو لایک هم دې ویډیو ته ورکوئ. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو او موږ دغه ډیفرنس ورډز په باره کې یو سیریز شروع کړی دی یعنی کوم ټریفل ډیفرنٹ ورډ چې دي نو په دغه باره کې موږ یو سیریز شروع کړی دی نو دا تر اخره پورې وګورئ دې نه به تاسو ته ډیره زده کړه وشي.